ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. یو ځل بیا زه میرویس درته د ټیکنیکل میرویس یوټیوب چینل څخه د یو ښایسته ویډیو په وړاندې کولو کې حاضر شوم. دوستانو په نن ویډیو کې داسې یوه طریقه در وښیم چې د خپل انډرایډ د موبایل د سکرین هره برخه چې کومه تاسو وغواړئ هغه رازوم کړئ، یعنې ځان ته یې رانږدې کړئ. لکه څنګه چې ګوره زه غواړم د موبایل د سکرین دغه برخه رانږدې کړم، ګوره نو دلته کلیک کوم ټوله رانږدې کېږي. نو څنګه کولی شو چې دغه اپشن فعال کړو؟ نو ورځو د ویډیو په لور. د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې که تاسو زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب او که ویډیو مې نوي لایک کړي نو ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. نو زه د ویډیو په لور لومړی د هر څه د مخه د خپل د موبایل سیټینګ ته ځو. کله چې سیټینګ ته لاړ شو نو بیا داسې لاندې را کې وځو، دلته په دغه اپشن باندې کلیک کوو اډیشنل سیټینګ. په دې اپشن باندې کلیک کوو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو بیا هم داسې لاندې راځو، بیا دلته دغه یو اپشن دی د اکسیسیبیلیټي په نوم باندې، دا دوستانو که تاسو ته ښکاري. بیا په دې باندې کلیک کوو او کله چې مو دلته کلیک وکړو نو دلته اخیری اپشن دغه میګنیفیکیشن دا، نو بیا به په دې باندې کلیک وکړو. کله چې مو دلته کلیک وکړو ګوره زما دوستانو دا چې اوس کوم دی دا آن دی، دا که تاسو ته ښکاري دا آن دی. نو اوس دا میګنیفیکیشن کار کوي، یعنې دا سکرین را زوم کولی شم، زه کولی شم چې رانږدې کړم هره برخه چې غواړم. او که چیرې ستاسو به آف وي نو دا به داسې آف وي، که چیرې تاسو غواړئ چې آن یې کړئ نو په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو نو دا آن شو. ګوره اوس کولی شو چې د سکرین هره برخه رانږدې کړو. ګوره دلته 3 ځلې به کلیک وکړو، هغه بیا که غواړو چې داسې چپ او ښي طرف ته یې بوځو بیا به 2 ګوتو سره داسې ونیسو. نو ګوره دا اصل کې دا خط ډېر وړوکی دی، سم نه ښکاري. نو زه غواړم چې رانږدې کړم نو دلته 3 ځلې کلیک کوم. ګوره دا خط رانږدې شو، بیا د دې څخه نور هم رانږدې کولی شئ. او که چیرې دا آف وي نو بیا ګوره نه کېږي. سیټینګ کې دلته ګورم چې اباوټ فون او دلته بیا په لیګل انفارمیشن کلیک کوم یوزر اګریمنټ. ګوره دغه معلومات چې کوم دي دا ډېر په واړه خط سره لیکل شوي دي، زه نشم کولی چې دا په صحیح ډول سره وګورم، نو دا باید ماته لږ رانږدې شي. که چېرته میګنیفیکیشن آف وي نو دا نه کېږي. اوس هغه ته ارمان کړی نو دلته په دې سپین خالي ځای کې به 3 ځلې کلیک وکړو. ګوره دا ټول ماته رانږدې شو. نو بیا داسې زوم کولی رازوم کولی هم شو په 2 ګوتو سره. نو ګوره اوس دا ماته په پوره ډول غټ او واضح ښکاري. اوس کولی شم چې په ډېرې اسانۍ سره یې ولولم. نو دوستانو ویډیو همدومره وه. خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.